پاکستانی چارواکو ولې د طالبانو استازی اسلام آباد ته غوښتی؟ هلته د ډیورنډ پر کرښه څه ډول بحث سوی؟ پاکستانی او طالب چارواکو څه ویلي؟ که غواړي پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان د چمن او بولدک پولې پر نښتو د طالبانو د حکومت استازی ورغوښتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت ناظم الامور ورغوښتی او هغه ته د چمن او سپین بولدک پر پوله د نښتې په اړه احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر پر 18 په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له ناظم الامور سره په کتنه کې پر دې ټینګار سوی چې د ولسي وګړو ساتنه د دواړو هیوادونو ذمهواري ده. خبرپاڼه زیاتوي چې پر دې مهال په دې اړه هم هوکړه وسوه چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به له جوړ طریقه کار اخیستل کیږي. په بیان کې ویل سوي چې پاکستان د افغانستان سره د دوستانه اړیکو ساتلو ته ژمن دی او پر پوله سوله د دې موخې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د ډسمبر پر 15 د پاکستانیو او د طالب سرحد ساتونکو ترمنځ په ډزو کې یو کس ووژل سو او 15 نور ژوبل سول. په ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. تر دې مخکې د ډسمبر پر 11 د چمن او سپین بولدک ترمنځ په نښته کې 9 کسان ووژل سول او 11 نور ټپیان سول. د پولې هغه غاړې ته یو کس وژل سوی و او یو شمېر نور ټپیان سوي وو. پاکستانیو چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړل چې بې دلیله یې توغندۍ ورولې دي. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسما څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت یې په یوه بیان کې پاکستاني سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي. تر هغې وروسته د پاکستان او د طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار پر مخنیوي ټینګار کړی و. د ډسمبر 11 تر پیښې وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې دوی پر پوله د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له کابل سره تماس نیولی دی. نوموړي ویلي وو چې په کندهار کې افغان چارواکو پر هغه پیښه له پاکستان څخه نه یوازې بښنه وغوښته بلکې دا ډاډ یې هم ورکړ چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه تکراریږي. د 2022 میلادي کال په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې اونۍ تړل سوې وه چې وروسته د نومبر پر 21 پرانیستل سوه. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.